د موبایل چارج کولو په وخت باندې دا غلطیانې مه کوه، که نه مکمل طور باندې د موبایل بیټرۍ به هم خرابه شي، بلکې تا ته به هم ډېر زیات نقصان در ورسوي. که دا څلور کارونه ته خپل د موبایل سره کوې، نو ستا موبایل چې دی نو دا به ډېر زر خراب شي، او ستا چې کومه خاندان دی نو دې ته به هم غټ نقصان ورسوي، په کور کې به ماشومانو ته نقصان ورسوي. ملګرو چې چېرته تاسو موبایل کوئ نو دا څلور غلطیانې پکې چېرته هم مه کوئ. زما دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو چې چېرته تاسو موبایل چارج ته کوئ، تاسو پکې پین ورمنډئ په دې موبایل کې، د هغه نه پس چې دی نو دا به په ریګولیټر باندې نه ږدئ، په بیټرۍ باندې به نه ږدئ. چې کله هغه ته چارجینګ روان وي که نه ریګولیټر هم ګرم وي او بیټرۍ که تاسو سوچ وکړئ نو بیټرۍ هم ګرمېږي. نو یو پله هغه ته چارجینګ روان وي هغه ګرمېږي، بل طرف ته چې دی نو هغه بیټرۍ ګرمېږي، نو د هغه نه پس نه چې دی نو هغه ډزېدلی شي، چې کله وډزېږي نو تاسو ته غټ نقصان در رسولی شي. موبایل هم ختم شو، د هغه نه پس تاسو کور خلکو ته نقصان در رسولی شي، تاسو ته نقصان در رسولی شي. په دویم نمبر باندې دی په اوریجنل چارجر باندې خپل موبایل چارج کوئ. دې چې کوم خپل چارجر ته په هغه باندې چارج کوئ، یا داسې چارجر باندې چارج کوئ چې په هغه باندې بل څوک نه چارج کوئ. ځکه که تاسو په هر قسمه چارجر باندې خپل موبایل چارج کوئ نو د دې بیټرۍ ډېره زر خرابېدلی شي، دا بیا چارج نه کوي مکمل طور باندې. که تاسو چارج ته ږدئ نو بیا به دا چې دی نو چارج باندې چارج کېږي به هم ډېر زر نه، د هغه نه پس چې دی نو دې بیټرۍ به زر خرابه شي. نو خپل موبایل چې دی نو دا په اوریجنل چارجر باندې چارج کوئ، په هر چارجر باندې مه چارج کوئ، د دې بیټرۍ به بیا ډېره صحیح وي، د دې بیټرۍ به چې وي نو 100% به بیا صحیح وي. ملګرو په درېیم نمبر باندې دی د چارج کولو په وخت باندې استعمال مه کوئ. کله چې تاسو موبایل چارج کوئ نو تاسو پکې مه ګورئ، تاسو پکې ټیک ټاک راړلی، تاسو پکې فیسبوک راړلی او تاسو پکې هغه ګورئ، بل طرف ته پکې چارجینګ روان وي، یو طرف ته پکې پرایسز روان وي چې هغه ډکېږي، بل طرف ته هغه تشېږي، نو مکمل طور باندې په دې باندې بیټرۍ ډېره زیاته خرابېږي. که تاسو چېرته هم غواړئ چې ستاسو بیټرۍ صحیح وي، تاسو ته نقصان هم در ونه رسوي موبایل، نو چېرته هم دا کار ورسره مه کوئ چې ستاسو موبایل چارج کېږي که نه او تاسو هغه بل طرف ته ګورئ، یو طرف ته چارج کېږي، تاسو ورته د چارجر پین لګولی دی. نو دا درېیمه غلطي چې نن سبا ډېر خلک کوي. که چېرته دا تاسو وکړئ نو ستاسو بیټرۍ ته هم نقصان در رسولی شي، بلکې ستاسو ته هم نقصان در رسولی شي. او په څلورم نمبر باندې دی موبایل زیات چارج کول. اوس به وایي چې تاسو د 100% نه خو زیات نه چارج کېږي، خو به 100% چې شي که نه بیا هم چارج ته پروت وي نو دا بیټرۍ ډېره زر خرابېږي. اوس به وایي چې 100% شي او بیا تاسو د شپې له اکثر موبایل چارج ته کېدئ، چې کله دا 100% شي که نه نو بیا چې دی نو بیا مو ته بجلي لاړه شي، بیا راشي نو بیا ورته چارج لږ شروع شي، د هغه نه پس چې دی نو دا بیټرۍ چې ده نو دا ډزېدلی شي او دا بیټرۍ چې ده نو دا ډېره زر ختمېدلی شي. که تاسو هم غواړئ چې دې څلور غلطیانو مه کوئ، انشاءالله ستاسو بیټرۍ به چې نو 100% به دا ټیک وي او ستاسو بیټرۍ به چې نو د موبایل دا به چېرته هم نه خرابېږي. ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي نو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې زموږ د نورو پوښتنو ته هم پته ولګي، ځکه چې ډېرې زیاتې واقعې راغلي، تاسو به کتلي وي که نه په دې سوشل میډیا باندې چې ډېرې زیاتې واقعې راغلې د بیټرۍ وډزېده، د هغه نه پس په موبایل کې په جیب کې موبایل وډزېده، نو دا واقعې ډېرې زیاتې راځي. نو موږ تاسو ته وایو چې دې څلور خبرې ضرور خیال وساتئ، چېرته ستاسو سره داسې واقعه را نه شي.